تاسو د عمران خان ته دا خبره نشي کولای چې د ګراوندونو چې د دونه کسان پاکستان کرکټ بورډ دا ټرمینیټ کړ دا ګراوندونه به څوک چلی ته د بار نه کسان راولې ستا دوستان دي ستا هر څه دي هغه ته راولې ته دلته امپلوی دغه کې ولې د پاکستان کرکټرانو باندې تندر راغورځېدلو احترام باچا لیگ دی که یو نیم سو یا 200 کسان د مردان چې د لوبیږي دا صرف د مردان د کلاړیانو د پاره دی مخکې دا ټورنمنت ګټلې دی او اوس خو ساجد اقبال دی ان شاء الله نو اوس خو به خامخا ګټي دا ټورنمنت به ان شاء الله ګټي زما به فول سپورټ وي تاسو سره د کلاړیانو سره به فول سپورټ وي زما چې زما د وسه سکیږي ان شاء الله زب کوم او په هر ځای کې بس تاسو نه مخکې ز ولاړم السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب نن چې کوم فورم راغلیو اکټ سرمنی ده تاسو څنګه موږ په تیر فورم کې ویلو چې په 25 تاریخ باندې به احترام بچا چیمپئن لیگ ټورنمنت آغاز کیږي لیکن د بارونو د وجنه هغه کینسل شو او 1 دسمبر ای تاریخ اوس ورکړ دی چې 1 دسمبر باندې به دا ټورنمنت آغاز کیږي کوم ټیمان دي ایک یو بګړګج ایګل یو ټیم دی دای اونر ساجد اقبال مومن دی نن ای د خپل کټ سرمنی ده دای مشر ملما ام پی عبدالسلام افریدی دی ای برازي او دای پلاس باندې بکټونه تقسیمیږي نو هغه تقریبا تر تمون ورزو هغه پورا مونږ تاسو سره شامل او تاسو موږ ګورو دای نه بعد بیا خبره ترې کوو موږ سره سره جی باندې د خپل خپل مردان بادو احترام باچا ارمان پورا کو مونږ ټول په شریکا د خپل کامیاب وو مردان بادو خپل مردان بادو احترام باچا ارمان پورا کو ډیر پاند چې دی نو هغه جرنالیستان د شوکت عزیز نه اغستو تقریبا 5 کروڑ او بیا دغه نه پس هغه 7 کروڑ روپے شو هغه د کرکټ ګراوند جوړو په ټیم به لازمه ګډي رضایت او هغه به دا کمپلیکس دغه جوړ کو دا دغه یو احسان او د مردان په کلاړیانو باندې ولې دلته چې دلته ډیر خلک داسې راغلي او منیسټران او لوی خلک زیاده غمه کړ او په دغه ټایم بین په دغه ټایم مان پاس کو چیرې او بګو دا کار او تاسو بیا راشي دفتر متر دغه شنو خو چام دا داسې نو کړی بل دا دغه یو احسان پر مردان پر خلکو باندې د بیکلګنج ایګل کو اونر د مردان ډیسټریکټ چې د پی ټی آی وینګ اربن چې د جنرال سیکریټري دین علاوه د بیکلګنج یونین کونسل هغه ایکس ناظم داسې د زمونږ د علاقې چې کوم د امن کمیټې د هغې چیرمین هم دی ساجد اقبال مومن صاحب تاسو په درون پړکو کې به ویم چې راشي او د خپل ټیم سره د خپل کشرانو سره خپل مشرانو سره یو څو خبرې وکړي کوم کرکټ سره شوق وو که نه خدای ګواه دی ماښام ټایم دی مونږ کرکټ سره شوق نو خو ستا په وجه هم د کرکټ سره شوق وو یا هم د لیاقت شاه یا عرفان به ستاسو په وجه باندې مونږ که د میدان ته راغلي خو ستاسو په وجه باندې راغلي او تاسو چې مخکې کوم ځای کې مونږ ملته و د سره مخکې چې زمونږ د وسه او زمونږ په دایره اختیار کې څومره کېدی شو ما مخکې خپلې هلې ځلې ستاسو دپاره کړي دي سوال زاریم خلکو ته هم کړی ده منډې ترړې به هم والي او انشاءالله پر روان وخت کې به هم وایو ستاسو شکریا ادا کوم لیاقت شاه به ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مالا یو هیرو ټیم را کړی دی او هغه ټیم هم را کړی دی چې انشاءالله هغې مخکې دا ټورنمنټ ګټلی دی او اوس خو ساجد اقبال دی ان شاء الله نو اوس خو به خامخا ګټي بیا ټول نه زیات محترم دي نو مونږ طرف نه چې سکیږي ان شاء الله مونږ هر قسم مرګرتیا به ساجد سم زموږ مرګر زموږ رائټ هاند دی بیا دلته کوم چې سمونه کې دي شی به کیږي او خه خبره چې دا کوم ایونټس کیږي گیمز سم خه خبره چې کیږي یو ځای کې کرکټ او کار یو گیم او کرکټ کې دلته کې پاکستان کې د کرکټ کې خلکو لږ دلچسپي ډیره زیاتی نو خبره ده مونږ طرف نه سپورټ کینګ بکو سره او بیا به ګرګن زما هلکی ټیم نه ان شاء الله مکمل سپورټ به زما سره
جی ګرانو عزتمندو کتونکو بالکل تاسو کټ سرمنی وکړه کټ سرمنی وشوه د وکټ ګچ ایګل ای مشر ملما ام پی عبدالسلام افریدی وو هغه رااله او په خپل لاس کټونه تقسیم کړل او دا ټورنمنت به 1 دسمبر باندې سٹارټ اهلی اوس سمون اخبارون سره ترسي چې چرته یې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان